وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاستو باندې تلاوت کول بالکل جایز دي، اس مسله پکې نشته. دلیل څه دی؟ قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بشک په پیدایش د اسمانو د ځمکې کې او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې کې لآیات لأولی الالباب، خامخا ډېر دلایل دي د پاره د خاوندانو خالص عقلونو. الذين يذكرون الله، دا خالص عقل والا خلق څوک دی؟ دا هغه دي چې یادې الله قیاما په ولاړه او قعودا په ناسته او علی جنوبهم او په اړخونو خپلو خپل ډړو باندې سورۃ ال عمران کې آیت راغله 190 191. وګوره ذکر کول، الله ذکر کړل چې ذکر کوي دوی د الله تعالی یادې الله په ولاړه او په ناسته او په خپل ډړو. ذکر په مختلفو طریقو سره دی، دا قرآن په لوستلو سره وی په تسبیح سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، دا رنګ دعا استغفار، دا ټول دا ذکر دی. نو قرآن لوستل په ذکر کې داخل شو. نو کله چې قرآن دی وای ولاړی یا ناس یا په اړه باندې یا پروت استونست، دا ټول دا جایز دي او هیڅ باک نشته په دې کې. الحمدلله.